پوښتنه له یو اسلام څخه دوه متفاوت تعبیرونه کوم تعبیر درست دی؟ د ملا هیبت الله که د احمد شرعه؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. محبوب شاه محبوب لیکلي سوریایي اسلام پاله ډله چې اوس د دغه هیواد په ځینو سیمو کې واک لري د هنر او کلتور په برخه کې یې یو نرم دریځ غوره کړی دی. دغه دریځ له اسلامي امارت سره څرګند توپیر لري چې په افغانستان کې یې تل هنر، موسیقي او کلتوري خوځښتونه بند کړي. د 2000 لومړي زیږدیز کال په پیښه کې اسلامي امارت د بامیانو د بودا تاریخي مجسمې ویجاړې کړې او د 2024 زیږدیز کال په وروستیو کې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت خبر ورکړ چې په تیر کال کې یې تر 21,000 ډېرې د موسیقي آلې له منځه وړي دي. وروسته له هغې چې د بشار اسد واکمني کمزورې شوه او واک نوي اسلام پالې ډلې ته ورسید، د سوریې په ځینو سیمو کې کلتوري ژوند بیرته راژوندی شو. هنرمندان، سندرغاړي او نڅاګر چې د واک له بدلون وروسته اندېښمن وو، اوس یې د نوو چارواکو له اجازې سره خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. انس زیدان چې د سوریې د لنډمهاله واکمنۍ د موزیمونو او لرغونو اثارو مسؤل دی وایي زموږ واکمني د هنر مخالفه نه ده، برعکس موږ هنر ته وده ورکوو ځکه هنر د انسانیت یوه مهمه برخه ده. دغه دریځ له اسلامي امارت سره ښکاره توپیر لري. اسلامي امارت نه یوازې دا چې موسیقي او هنر حرام بولي، بلکې آن د پلورنځیو لیږدړۍ چې پرې انځورونه لګېدلي وي هم غوڅوي او یا هم پرې د انځورونو مخونه پټوي ترڅو د خپلو سختدریځو افکارو ننداره وړاندې کړي. په داسې مهال کې چې اسلامي امارت په افغانستان کې سخت افراطي قانون پلی کوي، د سوریې نوي مشران چې مشري احمد شرعه کوي په دې هڅه کې دي چې له لویدیځو هیوادونو او عربي نړۍ سره یو نرم چلند وکړي. شرعه وایي د سوریې ټولنه له افغانستان سره توپیر لري او زموږ واکمني به د وګړو کلتور او تاریخ ته په کتو خپلې پریکړې کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.